بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره انشاء ډے نمبر 5 دی. د انشاء 15مه ویډیو ده. دې کې به انشاءالله یو نوی کمانډ وایو چې هغې ته ویلی شي PIP. زه رالم ویډیو ته او دغه ویډیو مې ورته راوسته. صحیح ده. په تېره ویډیو کې موږ افیکټ ان فلټر ویلی و. دې کې به انشاءالله یو نوی کمانډ وایو چې هغې ته ویلی شي PIP. PIP څه ته ویلی شي یا PIP د څه شي نه اخیستل شوی دی؟ PIP دا د پکچر ان پکچر شارټ فارم دی. PIP is the short form of picture in picture. PIP په ترو باندې زه کولی شم لکه څرنګه چې تاسو ته په دغه آیکن کې ښکاري، زه کولی شم چې په دغه ویډیو په یو کونج کې په یو غاړه کې یو بله ویډیو ورته راولم. اکثره به تاسو کتلي وي ریاکشن ویډیوز، هغو دغه ځای کې یو ویډیو لګولی وي او دغه ویډیو سره د خبرې هم کوي. یا مثال په تور باندې تاسو به کتلي وي اکثره په نیوز چینلو کې هغو لوګوس راوستي وي او هغه لوګوس تاویږي، موومنټ کوي. یا مثال په تور باندې تاسو به کتلي وي بعضې کسان په د خپل ویډیو کې سبسکرایب بټن راولي، سبسکرایب، لایک، بیل آیکن، دغه چې کوم ویډیوز دي هغه راولي. هغه تاسو کولی شئ چې د سټیکر نه هم راولئ، خو که تاسو سره په ویډیو فارم کې موجود وي بیا تاسو کولی شئ چې هغه PIP په ترو باندې دغه ځای ته راولئ. صحیح ده. PIP کې زه اټ ا ټایم په یو وخت باندې چې سر په سر باندې هغه ویډیوز پرتې وي 4 ویډیوز راوستلی شم یا 4 PIP راوستلی شم. صحیح ده. سر په سر باندې. خو که څنګ په څنګ باندې وي نو هغه به زه ډېر زیات راوستلی شم. خو تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره مکمل ګورئ. چې کله مو ویډیو کتله د ویډیو څخه وروسته تاسو پریکټس لازما کوئ، ځکه چې کومه ویډیو تاسو وګورئ او تاسو پریکټس ونه کوئ نو ستاسو نه هغه ویډیو هیریږي، تاسو پریکټس ورباندې ونه کوئ. زه راځم PIP باندې کلیک کوم. څرنګه چې ما PIP باندې کلیک کړو نو زه هماغه ویډیوز ځای ته راوستلم. زه غواړم چې په دغه ځای کې یو ویډیو ورته راولم د PIP په شکل باندې. صحیح ده. مثال په طور باندې ما ورته راوستله دا یو ویډیو. که زه غواړم چې دغه ویډیو په دې فول سکرین باندې راولم نو زه به په دغه بټن باندې کلیک کوم نو ماته به دغه ویډیو فول شي. صحیح ده. نو ورته تاسو کتلی شئ دا ویډیو ماته اوس فول شوله. زه کولی شم چې دا د غاړې ته ولګوم. صحیح. دغه ته به زه دغه آواز میوټ کړم. دلته راشم دا به هم میوټ کړم او دا خو میوټ دی. صحیح ده. اوس چې زه راشم فار ایگزامپل او دلته په رن بټن باندې کلیک کړم نو ماته هم دا ویډیو چلیږي او هم راته دا ویډیو چلیږي. که تاسو غواړئ چې یو میوټ کړئ او مطلب بل ان میوټ کړئ نو کولی هم شي. زه غواړم چې دا ویډیو ان میوټ کړم نو دې باندې به زه کلیک کړم. اوس کولی شم اتومیټیکلي دا چلیږي او دا به راته بیا وایس ته دې نه راځي. همدغه شان زه غواړم چې یو تصویر راولم دې ځای کې. زه کولی شم PIP باندې کلیک کړم. زه بلته راشم فوټوز ته او ما سره چې په ګیلري کې کوم تصویران پراته وي زه کولی شم چې هماغه تصویران دغه ځای ته اتومیټیکلي راولم. فار ایگزامپل ما دا ورته راوستو. زه کولی شم چې دا وړوکی یا غټ هم کړم، موومنټ وله ورکړم او دغه ځای کې راولم. صحیح ده. زه کولی شم چې دا د بیګیننګ ته راولم، په دې غاړه باندې ورته کلیک کوم، ویډیو اینډ ته اخلم نو ماته به دا د ویډیو تر اینډه پورې موجود وي تر څو چې دا ویډیو مطلب موجوده وي نو ماته به دا موجود وي. دا موږ سره پکچر و. خو ویډیو به تر هغه پورې راځي چې تر کوم پورې تا ورته اندازه ښودلې وي. مطلب دا 17 سیکنډز تا 17 سیکنډز نه دا زیاتېدلی نه شي. تاسو به د دې نه بیا ډوپلیکیټ اخلی. صحیح شوه. دغه ځای کې موږ سره ډوپلیکیټ موجود دی یا کاپي هم ورته اخیستلی شي. صحیح ده. ښه. زه غواړم چې دا اوس پلی کړم. درنو لیدونکو کتلی شئ تاسو ته هم خپله مین ویډیو چلیږي. دا راسره PIP ویډیو ده او دا راسره PIP پکچر دی. صحیح ده. زه غواړم چې دا هم ډیلیټ کړم او دا هم ډیلیټ کړم نو ماته اتومیټیکلي 8 PIP والا کمانډ راغی. بیا مې دې باندې کلیک کړو. زه ورته یم چې ماته فار ایگزامپل دا راته راوله نو ماته به اتومیټیکلي دا راته راولي. نو د PIP په ترو باندې زموږ ویډیو ډېره ښایسته ښکاري، کمانډس پکې زیات ښکاري او چې موږ څه خولې باندې وایو او خبرې کوو هغه موږ ورسره راولو. صحیح ده. زه کولی شم چې په دې PIP باندې کلیک کړم. فار ایگزامپل دلته رالم د میټیریل ته او په دغه ځای کې زه غواړم چې سوشل ته راشم او په سوشل کې بیا هم زه غواړم چې دا ورته راولم. صحیح ده. دې باندې به زه کلیک کړم. دا ګوره موږ سره ډاونلوډ شو. بیا ورباندې زه کلیک کوم ماته اتومیټیکلي چې راغی دا سبسکرایب والا راته راغی. زه به اول راشم دا ویډیو به ورته میوټ کړم.
صحیح PIP ته رالمه. نو اوس که تاسو وګورئ دې ویډیو ته تاسو وګورئ دا اوس موږ سره ګرین سکرین ده صحیح ده. غواړم چې دا دې هم ماته میوټ شي یا د ساوند راته دې ډېر کمزوری ښکاره شي. صحیح دې باندې زه کلیک کوم. صحیح ده. زه غواړم چې دغه ګرین سکرین دې راته ریموو شي. زه بلته راشم زه بلته کټ آوټ باندې کلیک کوم. کټ آوټ باندې چې کله کلیک زه کټ آوټ هم اخیستلی شم چې موږ ته اټومیټیکلی دا راته کمپیوټر په خپله باندې کټ آوټ کوي. خو زه نه غواړم چې هغه دې ماته کټ آوټ شي. زه غواړم چې د کروما په ترو باندې یو مشخص کلر د دې څخه ریموو کوم ځکه چې په دې کې مشخص کلر ګرین دی که نه. بس دې باندې به زه کلیک کوم. زه به راشم دا ډراپر به په دې باندې کېږدم. دا سټرین چې کوم دی که نه دا به لږ ورته زیات کوم تر څو صفا ښکاره شي. تاسو شیډو زیاتولی او کمولی هم شی څه شوه. تاسو خپله دغه PIP ته ګورئ. تاسو په هماغې په ترو باندې زیاتولی او کمولی هم ورته شي. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې موږ سره دغه څومره په ښایسته طریقې سره راغی چې کوم ګرین سکرین و هغه ورنه ریموو شو. تاسو کتلی شئ ګورئ ورته صحیح ده که نه. نو دا موږ سره یو بل نوې خبره په دې کې موږ سره ډېر زیات کمانډس دي. زه غواړم چې دا یو تاسو ته زه ووایم. زه اول لازم زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم. زه به ډیلیټ باندې کلیک کوم. زه راځم PIP ته او په دې کې زه غواړم چې دغه ویډیو ورته راولم. څرنګه چې ما دا ویډیو ورته راوستله زه غواړم چې دغه PIP دې ماته بارډر هم واخلي او بارډر ته هم زه کلر ورکولی شم او اوپیسټي زیاتولی یا کمولی شم. زه به راشم زه بلته ایډیټ باندې کلیک کوم. څرنګه چې ما په ایډیټ باندې کلیک کړو زه کولی شم چې په دې ځای کې کلر ورته والم بارډر دپاره. کوم یو بارډر دې پکار دی کوم شکل دې پکار دی. زه ورته یم چې فار ایګزامپل زه د خپلې خوښې ورته غواړم. دې باندې به زه کلیک کوم. مثال په طور باندې دا زما پکار شو. یا فار ایګزامپل لږ لایټ وتالم اوکې مې کلیک کړو او زه غواړم چې د دې دا بارډر دې لږ زیات یا کم وي. صحیح. او غواړم چې د دې دا اوپیسټي چې کومه راځي لږ خامه وي. مطلب دا ویډیو دې ماته لږ خامه اوکې مې کلیک کړو. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې دا ویډیو ماته خامه ښکاري. صحیح ده. په دې ډیزاین کې راته راغله دا ریډر په تر باندې. زه غواړم چې دا دې ماته ټریم هم شي. ټریم او سپلیټ دا به مخکې را روان هم دي. صحیح شوه. زه بیا هم ټریم باندې زه کلیک کوم. ټریم او سپلیټ منځ کې فرق دا دی چې ټریم په تر باندې زه کولی شم چې مطلب دا حصه دومره حصه زما پکار ده دا زه ټریم په تر باندې کولی شم. سپلیټ په تر باندې بیا څه کولی شو. ګوره ماته هماغه حصه راکړه. سپلیټ په تر باندې موږ دا کولی شو چې دا په همدغه ځای کې چې کوم ځای کې زما دا موز ولاړ دی په دغه ځای کې غواړم چې دا سپلیټ کړمه جدا یې کړمه. بس دا موږ ته جدا شو. دا بیل PIP شو دا بیل PIP شو. صحیح ده. ډیلیټ په تر باندې زه کولی شم چې همدغه ډیلیټ کړمه. بس ډیلیټ پرته شي. بل موږ سره دی ګوره فلټر. فلټر موږ پرونه ویلي تېره ویډیو کې ویلی دی. صحیح ده. زه فلټر باندې کلیک کوم. سره مو چې فلټر باندې کلیک زه کولی شم چې همدغه ته فلټر ورته ورکړم. صحیح. مثال په طور باندې دغه فلټر مې ورته ورکړ. اکثره په ویډیو کې څه ایموشنز وي یا څه خبره وي نو هغې د وجې نه دا ویډیو بلیک اینډ وایټ شي. صحیح ده. زه غواړم چې دا دې ماته فول راشي. بس دې باندې کلیک کوم. ماته ګوره دا ویډیو دې حدونو ته ورسېدله. دا موږ سره فلټر. والیم خو همدا خبره ده. غواړم چې والیم یې زیات یا کم کړم. ډینویز یې کړم. ډینویز مطلب څه شور وغیره پکې دی. مطلب د هوا شور پکې دی یا نور بیکګراوند شور پکې دی. غواړم چې هغه ډینویز کړم. نو ډینویز باندې به زه سمپل کلیک کوم. بل موږ سره انیمیشن دی. انیمیشن په تور باندې زه کولی شم چې دا دې ماته کله راښکارېږي. ګوره ورته دا دې ماته په یو ډیزاین باندې ښکاره شي. اوس خو بیخي ساده ښکاره شو. زه غواړم چې دا دې ماته په ډیزاین باندې راشي. نو زه به انیمیشن باندې کلیک کوم. دا موږ سره ان ده دا را سره آوټ ده دا را سره کمبینیشن ده او په دې کې بل را سره بیا لوپ ده. دې کې موږ سره یو بل اضافه شوی چې هغې ته کمبینیشن ویلی شي. زه غواړم چې دا دې ماته په دې شکل باندې راښکاره شي. دا د دې اندازه ده. مطلب دا د دې ټایم دی چې په څومره ټایم کې دا ته ښکاره شي. دغه ځای کې تاسو ګوره د دې اندازه ښکاري. ګوره تاسو وګورئ دا که زیاتوم نو دا ویډیو مکمل نیسي او کموم یې به راته ښکاري. صحیح ده. یا په دې شکل باندې غواړئ ګورئ ورته په دې شکل باندې غواړئ کوم ډیزاین چې ستاسو خوښیږي تاسو بس په هماغې باندې کلیک کوئ. بس تاسو ته به هماغه راځي. خو زه به لږ سایز دې ته مطلب یو نیم سیکنډ کې به تا راته راځي. صحیح ده. ګورئ تاسو اوس ورته
صحیح ده. په دې ډیزاین کې راته راغلی. غواړم چې دا خو ماته ان غواړم چې آوټ هم ورته ورکړم. آوټ هم موږ سره په همدغه طریقې باندې دی. غواړم چې آوټ دې راته شي په دې شکل باندې. ګوره دا موږ سره د آوټ دپاره دی. اوکې مې کلیک ګورې ورته دا به زه پلی کړم. ګوره چې ان شو دغه شان ښکاره شو. اوس چې آوټ کېږي په دې شان به آوټ کېږي. صحیح شو. بیا زه راځم زه غواړم چې دا دواړه دا هم نن کړمه دا آوټ هم نن کړمه. ګوره بل موږ سره کمبینیشن دی. کمبینیشن مطلب هم ان او هم آوټ دواړه درته دا درکوي. صحیح ده. غواړم چې په دې شکل باندې راولم. اوکې مې کلیک کړو. صحیح ده. بس دا مې یس کړو. تاسو کتلی شئ ګورئ ورته. صحیح ده که نه. دا مونږ سره کمبینیشن. غواړم چې فار ایگزامپل د لوپ ور باندې اپلای کړم. لوپ په ترو باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلی دی لوپ به مونږ سره په دې شکل باندې راځي. یعنې اکثره لوګوګانې به تاسو کتلي وي که نه. ګوره زه راځم څرنګه چې دا مې ورته واخیسته. زه غواړم چې دا دې ماته دغه شان راشي خو دا به د دې بره لیر ته ویسم. تاسو اټ ا ټایم په یو ټایم باندې پی ای پي کې 4 دانې راوستلی شئ لکه سر په سر. دلته لاندې راغی 1 2 3 4 4 نه زیات نشئ راوستلی. صحیح ده. زه بلته راشم انیمیشن ته او په انیمیشن کې به دلته راشم لوپ ته او په لوپ کې به زه دا ورته واخلم. دغه ټایم به ورته لږ کم کړم. صحیح. نن ورته فار ایگزامپل 8 سیکنډز او راته پاتې دي وي مثال په طور باندې 1 سیکنډ هم نه خو خیر 15 سیکنډ دې راته ودرېدلی وي. ګورئ ورته دا به ماته 8 سیکنډز کې راځي او 8 سیکنډ پس به ماته دا ودرېږي 15 سیکنډو پورې. ګوره 15 سیکنډه به دا ولاړ وي. څنګه چې دا 15 سیکنډه پورې شي دا ماته اتومیټیکلی بیا سټارټ شي. دا مونږ سره انیمیشن چې کوم مونږ په دې کې وکړو. صحیح شوه. انیمیشن کراپ څه کار کوي. ګوره کراپ په تر باندې زه کولی شم چې د پی ای پي بعضې حصې کراپ کړم. مثال په طور باندې زه رالم ما دا ورته راوست که هغه ویډیو وي او که اډیو وي. صحیح ده. زه رالم فار ایگزامپل کراپ ته غواړم چې د دې دا حصه دې راته کراپ شي دومره دې هم راته کراپ شي. اوکې مې کلیک کړو. ګوره دا راته کراپ شو. صحیح. غواړم ویډیو راولم دلته راشم پی ای پي باندې به کلیک کړم. خو یاد ساتئ چې کله تاسو ډېر زیات لیرس راولئ ستاسو ویډیو ورسره سلو کېږي. موبایل مو ورسره سلو کېږي. صحیح ده. تاسو به دې سره یو ټریک وکئ. ټریک به داسې وکئ تاسو یو ځل دا ویډیو ایکسټراکټ کړئ. ایکسټراکټ مطلب دغه ویډیو سیف کړئ. چې کله مو سیف کړله دوباره بیا انشاټ ته نیو ویډیو کې راولئ. په هغه نیو ویډیو کې خو بیا هم 4 دانې ورته راوستلی شي. بیا یې په دویم ځل دپاره پکې نور پی آی پي ایډ کړئ. همدغه شان زه راځم او دلته ویډیو ته رالم. زه غواړم چې دا ویډیو د مثال ماته وي. صحیح ده. غواړم چې د دې ویډیو بعضې حصې کراپ کړم. زه به راشم کراپ باندې به کلیک کړم او په دې کې زه غواړم چې دا دغه شان کراپ راولم. مې کلیک کړو. تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره کراپ شو. زه غواړم چې لږې وړوکی راولم موږ سره په دې شکل باندې شو کېږي. صحیح شوه. ساوند ته به راشم بیا به دغه شان بل موږ سره دی سویچ. زه غواړم چې دغه پی آی پي چې کوم ما راوستلی دی غواړم چې دا مین ویډیو ته ویسم. زه به سویچ باندې کلیک کړم. سره مې چې په سویچ باندې کلیک کړو نو ګوره دا موږ سره مین ویډیو ته راغلی. ګوره دا موږ سره مین ویډیو ته راغلی. اوس زه غواړم چې دا د دې ویډیو اخر ځای ته بوځم نو زه به په دې ویډیو باندې دغه شان کلیک وکړم. چې کلیک مې ورباندې وکړ به دغه شان ونیسم دې خوا ته به زه موف کړم. صحیح شوه. دې خوا ته هم تاسو موف کولی شئ دې خوا ته هم موف کولی شئ. نو ستاسو خوښه ده. اوس زه غواړم چې دا دوباره پی آی پي ته بوځم. دلته هم موږ سره یو کمانډ دی چې هغه ته ویلی شي سویچ. صحیح شو. دلته هم سویچ دی هلته هم سویچ دی. که دغه ځای کې ته سویچ ووهې نو دا پی آی پي ته چینج کېږي. پی آی پي کې سویچ ووهي نو هغه مین ویډیو ته چینج کېږي. اوس ما سویچ باندې کلیک کړو ما ته اتومیټیکلي دا چې چینج شو پی آی پي ته راته چینج شو. صحیح ده که نه. خو هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. دا موږ سره سویچ. بل موږ سره ګوره کټ آوټ لکه څرنګه چې مو مخکې ویلي. غواړم چې یو ویډیو مې راوستله غواړم چې هغه ویډیو څخه نور بیکګراونډ لرې کړم نو زه به کټ آوټ څخه استفاده وکړم یا یو مشخص کلر دی هغه ورڅخه لرې کړم. صحیح ده. او دا زه غواړم چې غټې هم کړم. بس دومره زما په کار دی ځکه چې زیات نه راولم ځکه چې هغه بیا ټایم ډېر نیسي چې کله له دې څخه دا بیکګراونډ ریموف کېږي. صحیح ده.
زه به راشم هلته کټ آوټ ته. نو کټ آوټ کې موږ سره ګوره دوه خبرې دي، راسره کټ آوټ دی او بل راسره کروما دی. صحیح ده. دا کټ آوټ موږ سره ټایم نیسي، دا د کمپیوټر په ترو باندې کېږي، د موبایل په ترو باندې کېږي. دې کې زموږ خوښه نه وي، خو په کروما کې زموږ خوښه وي چې موږ ورته کلر انتخابو، له هغې څخه کلر ریموف کوي. زه به کټ آوټ باندې کلیک کوم. سره موږ چې په دې باندې کلیک کړو نو ما ته به له دې ویډیو څخه هغه بیکګراوند ریموف شي. تاسو کتلی شئ له دې ویډیو څخه هغه بیکګراوند ریموف شو. نو تاسو به اکثره کتلی وي چې بعضې کسان ویډیو کوي، هغه شاته ګرین سکرین لګولی وي، شنه پرده یې لګولې وي. شنې پردې ته دا ویډیو کې بیا هغه شنه پرده د دغه کټ آوټ په ترو باندې یا د کروما په ترو باندې ریموف کړي او شاته بیکګراوند ولګوي. هغه په همدې طریقې سره کوي. صحیح ده. به راشم زه به دا یس کړم او زه کولی شم چې اوس دا وګورم. صحیح ده که نه؟ ګورې ورته صحیح ده. دا موږ سره کټ آوټ کې کمانډ کټ آوټ. اوس موږ سره کروما دی. کروما لکه څنګه چې مخکې ویلي هماغه طریقه ده چې تاسو ته یو کلر ریموف کوي. مثال په طور باندې دا ما بیک بیا هم بیک بیا هم بیک. زه غواړم چې له دې څخه یو کلر ریموف کړم. زه به راشم کټ آوټ باندې به کلیک کړم، کروما باندې به کلیک کړم، کوم کلر دې پکار دی. زه غواړم چې دا کلر یا فار ایگزامپل دا کلر یا فار ایگزامپل چې کوم کلر ستاسو پکار وي هماغه ځای باندې تاسو ودرېږئ، تاسو ته به هماغه کلر ریموف کوي. دی به موږ سره سکرین ته چې په کومه اندازه باندې کې دا موږ سره بیا د شیډو ده سایه چې ورته ویلی شي سوری. صحیح ده. غواړم چې دا خپل حالت ته راولم، دې باندې به کلیک کړم، دا به اوکې کړم، دا به راته خپل حالت ته راشي. بل را سره څه شی دی؟ ماسک دی. زه غواړم چې همدغه ویډیو په ډیزایني شکل سره راولم. زه به ماسک باندې کلیک کړم. کوم شکل کې غواړم زه فار ایگزامپل نیمۍ راته راوله په دومره شکل کې، خو دا نیمۍ دې ماته په دې شکل کې وي لږ دې راته دغه شان ښکاري. مې اوکې کلیک کړو، دا به سره سره په دې شکل باندې ښکاري. غواړم چې دغه ورته چینج کړم، زه بیا راشم ماسک ته ډبل ته چینج کوم. صحیح ده. دې من نه به یې ونیسي. ته کولی شي چې دغه دواړو ګوتو په موف سره دا ورته زیات یا کم هم کړي. صحیح ده. او زه غواړم چې دا دې شکل ته راته راشي. اوکې مې کلیک کړو نو ګوره ماته به اوس دی په دې شکل باندې ښکاري. غواړم چې دا بیا هم چینج کړم، په دغه شکل کې مې پکار دی. په دې کې موږ سره به یې دې خوا ته زیاتې دې خوا ته زیاتې دا ایج ورته بدلې را بدلې. صحیح ده. ګولې راولې داسې او که غواړې دا ورته بارډر ورکوي. صحیح ده. اوس زه راځم دلته چې ماته یې ګول راوله، په دې شکل باندې راته ګول راوله، خو دا به لږ زیات داسې هم او داسې هم لږ یې راته لندې راته راوله، خو پوخ دې راته وي. صحیح ده. بارډر راته ورکړه. سپین بارډر مې نه دی پکار، تور مې پکار دی، فار ایگزامپل سور یا فار ایگزامپل زیړ مې پکار. صحیح ده. اوکې مې کلیک کړو نو ګوره موږ ته په همدې شکل باندې راغلی، خو موږ سره په دې دغه باندې وي، خو موږ سره په دې شکل باندې وي. صحیح ده. دا تاسو کتلی شئ. غواړم چې بیا په کې لږ ایډیټینګ وکړم، به راشم ماسک ته. غواړم چې په دغه شکل کې راولم، فار ایگزامپل دې شکل کې سټار شکل کې چې کوم شکل ستاسو خوښیږي تاسو ورته هغه بارډر زیاتولی یا کمولی هم شئ. صحیح شي. دا فار ایگزامپل 5 کا یا 6 کا. بس ګوره موږ سره په دغه ډیزاین کې دغه ویډیو شو شوه د ماسک په ترو باندې. بل موږ سره ګوره بلینډ دی. بلینډ په ترو باندې زه کولی شم چې کله فار ایگزامپل کټ آوټ کې باز ایډیټینګ نه کېږي، هغه زه کولی شم چې په بلینډ کې یوز کړم. بلینډ په ترو باندې زه کولی شم چې مختلف کلرونه سره بدل کړم. دلته پی آی پي ته راغلم او زه غواړم چې په دې کې چې کوم دغه سپینې لیکیانې دي دا تلاوت دی او دغه لاندې مینینګ دی معنی ده، غواړم چې دا دې پاتې شي او دا نور بیکګراوند دې ریموف شي. که زه فار ایگزامپل راشم د کټ آوټ باندې کلیک کړم، دې کې د کروما ته راشم نو د کروما په ترو باندې موږ ته دا لیکۍ راته خرابېږي یا به ټوله راولي، مطلب دا تور بیکګراوند به هم ورسره راځي او یا که لږ زیاتی ورته نو دغه لاندې مینینګ هم ختمیږي او وغیره نور دغې ختمیږي. صحیح ده که نه؟ فار ایگزامپل دغه شان کې نو داسې مې نه دی پکار. صحیح ده. دا به زه خپل حالت ته راولم. اوس به زه راشم چې به وکړم، زه به داسې کار وکړم، زه به راشم بلینډ ته. بلینډ باندې مې کلیک کړ. کله چې تاسو غواړئ چې سپین لیکۍ پرېږدئ
تاسو په لایټن باندې کلیک کړئ. که تور لیکئ پرېږدئ، تور لیکئ تاسو په ډارکن باندې کلیک صحیح شو. زه به اوس لایټن باندې کلیک کوم. څرنګه چې په لایټن باندې کلیک کړه دا به زه اوکې کلیک کوم، ما ته اتومیټیکلي هغه سپینه لیکئ پاتې شوله او هغه چې کوم تور بیکګراونډ هغه ورنه ریموف شو. ګوره تاسو کتلی شئ تاسو ته 1 by 1 ښکاري صحیح ده که نه. تاسو اوس وګورئ ورې ورته نه چې اوس چینج کېږي را چینج کېږي نو تاسو ته به اتومیټیکلي هماغه لیکئ ښکاري او هغه تور بیکګراونډ به درته نه ښکاري. دا موږ سره بلینډ د بلینډ په تور باندې تاسو ډېر زیات کارونه نور هم کولی شئ. زه غواړم چې د دغه سپیډ لږ زیات یا هم کم کړم صحیح ده. مثال په طور باندې دغه ویډیو ما سره دا غواړم د دې ویډیو سپیډ لږ زیات کړم، د دغه پی آی پي سپیډ زیات کړم. نو به سپیډ باندې کلیک کوم، زه ورته فار ایگزامپل 2x والم. اوکې مې کلیک کړو، دا بس موږ سره په 2x کې چلیږي صحیح ده دا پی آی پي. ها بل موږ سره څه شی دی سپیډ ریپلیس دی. موږ سره ریپلیس مطلب دا زه غواړم چې دغه ویډیو ریپلیس کړم بدله کړم بلې ویډیو ته. ریپلیس باندې به زه کلیک کوم، غواړم چې دا د یو تصویر ته چینج کړم، به تصویر ته راشم او دا به ورته والم، ما ته اتومیټیکلي هغه تصویر ته چینج شو. څومره سیکنډ چې هغه هغومره سیکنډه موږ ته دا هم راغی. غواړم چې دا ډیلیټ کړم، زه بلته راشم زه به ډیلیټ باندې کلیک کوم. بله خبره ګوره موږ سره څه شی ده، بل موږ سره وایس افیکټ دی. وایس افیکټ په تر باندې زه کولی شم چې د دغې وایس چینج کړم نورو اوازونو ته چې دا موږ مخکې ویلي دي. غواړم کاپي والم، غواړم ډوپلیکیټ یې واخلم او غواړم دا فریز کړم. فریز مخکې هم را روان دی. دغه ویډیو ما سره دا غواړم چې دا فریز کړم. فریز مطلب ځای پر ځای باندې ودروم، مطلب له همدغه کلیپ څخه تصویر اخلي څنګ کې ورسره ږدي، بیا تاسو کولی شئ چې هغه تصویر وړوکی یا کم کړئ. فریز باندې به تاسو کلیک کړئ. ګوره زه دغه ویډیو ورته غټوم. ګوره تاسو کتلی شئ چې له دې څخه تصویر راته واغست چې دا فلحال 3 سکنډه دی. غواړم چې دا زیات یا کم هم کړم، زه به دغه ویډیو مخکې یوسم. غواړم چې دغه دې ما ته تر 8 سکنډو پورې فریز وي، مطلب ځای په ځای دی ولاړ. ګوره تاسو کتلی شئ ګوره تاسو ورته ګورئ ښه دې ویډیو ته ګورئ. ګوره دا اوس فلحال ودرېدله ښه ولاړه ده. تر کوم ځای پورې ولاړه ده؟ تر دغه ګورئ 8.9 سکنډ پورې دې ځای پورې ښه ګورئ ورته صحیح ده. دا موږ سره فریز په تر باندې تاسو کولی شئ چې ویډیو مطلب فریز کړئ او همدغه تصویر ته مثال په طور باندې تاسو فلټر ورته ورکړئ. فلټر کوم یو فلټر و هماغه بلیک اینډ وایټ و، مثال په طور باندې دا ورته ورکړئ. تاسو کولی شئ چې په دې باندې یو ساوند هم بیا واچوئ چې هغه ویډیو اټریکټیو ښکاره شي. ګوره تاسو ورته ګورئ صحیح ده. دا به همدغه شان وي نو کله چې سټارټ کېږي دا به خپل رنګ بیا والي. دا موږ څه شي په ترو باندې وکړو؟ دا هم د فریز په ترو باندې وکړو. ریورس مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو ریورس کړئ. ریورس مطلب دا دی یو کس مطلب بالینګ کوي، دا صحیح بالینګ وکړي، غواړي چې هغه بال واپس د دې لاس ته راشي او بیا دا دوباره مخ په شا باندې رواني خپل ځای ته ورسي. بل موږ سره ګوره ایس دی. ایس ولې کار نه کوي؟ ایس ډېر زبردسته کمانډ دی، دا کی فریم سره کار کوي. فار ایگزامپل زه رالم ما دغه ځای کې دا کی فریم ورته اپلای کړل، ته مې دا ورته وکړو. د کی فریم سره موږ ته ګوره دلته بیا یو بل اپشن راغی چې هغې ته ویلی شي اوپیسیټي. زه غواړم چې دغه نور ډیلیټ کړم. اول صحیح شو، دا هم ډیلیټ کړم، دا دې هم ډیلیټ شي. بس دغه زما په کار ده. زه به اول دا ورته لږ پراخه کړم دا ویډیو. زه غواړم چې دا اول ریموو کړم. د سټارټ ته راشم، سټارټ ته ذکر من دا اپلای کړم، خو په دې ته کې د ماته دا 0 وي صحیح ده. بیا زه رالم فار ایگزامپل دغه ځای کې ودرېدم، 100 سکنډه دي، فار ایگزامپل 48 دی، دا دی هم 2 سکنډو کې که نه 50 کې. دوباره بیا فریم اخلم، دا ورته 100 کوم او دا ورته فار ایگزامپل لږ کوم صحیح ده. د فار ایگزامپل دومره کوم. اوس تاسو وګورئ، به دا لږ وړوکی کړم
ورته تاسو کتلی شئ. صحیح ده. غواړم چې دا د ماته په یو ډیزایني شکل کې راته راشي. صحیح. زه به راشم، زه به ته په ایس باندې کلیک کوم. کوم ډیزاین کې دې پکار دی؟ دې ډیزاین کې یا فار ایگزامپل دغه ډیزاین کې دې پکار دی، دې ډیزاین کې دې پکار دی، یا په دغه ډیزاین کې دې پکار دی. صحیح شو. تاسو ورته ګورئ. صحیح ده. دا موږ سره په دې شکل کې راغی د ایس په ترو باندې. بل موږ سره ګوره لینک دی، دا دغه لاندې کلیپ سره لینک دی، ځکه چې کله دا کلیپ ډیلیټ کېږي یا موف کېږي را موف کېږي نو دا ورسره هم موف کېږي. صحیح ده. که دا فار ایگزامپل زه ډیلیټ کړم دا به هم بیا ډیلیټ شي. صحیح. دا موږ سره لینک که دې نه د کلیک ایسته کړو، اوس که فار ایگزامپل تاسو دا ډیلیټوئ یا مخکې وروسته وړئ دا پر ځای باندې پاتې، او که دې باندې کلیک کړو نو سره لینک دی، لینک ټو د فریم. صحیح ده. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ان شارټ ډے نمبر 5